د کولراډو په ګولډن ښار کې د وړو بسونو ته ګولډن روورز ویل کیږي چې سټیرنګ پکې نشته او د کالج په لارو د کمپیوټري پروګرام سره سم ګرځي چې پکې شپږ سورلۍ سفر کولی شي. د ټرانسپورټ د درې ماهرین به اوس د دې ګاډي جاج اخلي. ایمی فورد په کولراډو کې د خودکاره ګاډو دپاره نظام جوړ کړی دی. هغه وایي دغه نظام د وړاندې نه په ځینو ګاډو کې کار کوي. دا پخپله خپل رفتار او لاره سموي. ټیلر سویډک د دې ګاډو د پراجیکټ مشر دی. زما په خیال موږ به په دې لسیزه کې پخپله چلېدونکي ګاډي ووینو چې پوره به پخپله ګرځي. خو د ټرانسپورټ ساینسدان ویس مارشل په دې پوره باوري نه دی چې دومره زر به خودکاره ګاډي جوړ کړی شي. 15 کاله وړاندې هم خلکو داسې دعوې کولې چې په 15 کالو کې به خودکاره ګاډي جوړ سي، خو لا نه دي جوړ سوي. ایډ د دې خودکاره شټل چلونکی دی. زما نوم ایډ دی، زه د دې خودکاره ګاډي اپریټر یم. ایډ د ګاډي د روانولو دپاره دغه بټن وهي. دا د سټاپ په نقشه ولاړ دی او انتظار کوي. زه صرف دغه بټن ووهم چې دی روان سي. ویس مارشل وایي دا شټل د 20 کیلومتره په رفتار سره تلی شي چې یو ډریور په دغه رفتار د ګاډي چلولو نه تنګیږي. تاسو ګورئ په موږ پسې وروسته څومره ګاډي ډب سوي دي او ټول ډرایوران یې تنګ دي. شټل پخپله ناڅاپي ودرېده چې د یو غیر محتاط ډریور د ګاډي نه ځان بچ کړي. د ټرانسپورټ ماهره ایمی فورد وایي دې ګاډي سمه فیصله وکړه. د یو بل ګاډي ولیده چې په چوک کې د کرښې نه بهر شو، ځکه فوري ودرېده. ایډ د شټل د روانولو بټن ووهله او شټل روان شو. دا ماهرین په دې خبره سلا دي چې دا شټل پوره په پوره پخپله نه چلیږي او ټول سره د ویس مارشل دا مني چې له داسې پراجیکټونو تجربې پکار دي. که دا کار دلته ودرېږي نو دومره ګټه به ونه کړي. ایمی فورد هم د هغه سره همغږې شوه. دا یو نوی خیال دی خو هیله ده وده به وکړي. هر څه که دا نیم خودکاره شټل نن دومره کامیاب نه دی، خو د وخت د تیریدو سره به پکې نوي معلومات او پروګرامونه واچول شي او یوه ورځ به راشي چې پوره په پوره به پخپله چلیږي. بختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډي سي.